د هلمند ولایت مقام د غونډو په تالار کې د 1403 هجري شمسي کال وروستۍ پرمختیایي غونډه ترسره شوې ده. د غونډې پر مهال د هلمند ولایت مرستیال والي الحاج مولوي محمد نبی حماس د خپلو خبرو پر مهال د مسؤلینو پر ښه مسؤلیت ادا کولو ټینګار وکړ او ویل چې د ولس اړتیاوې او حقوق د مسؤلینو دنده ده چې د برخې ته باید جدي پاملرنه وشي ترڅو د فساد مخه ونیول شي. نو کچېرې د موږ او د تاسې په مسؤلینو کې یو مسؤل د ولس په حقوقو کې د هغې حقوقو ته رسیدګي ونه کړي، هغې ته خپل حق ادا نه کړي، ګورې د موږ د جسد په یوه برخه باندې تجاوز ده، هغه به نارامه کېږي، بیا به هلته بې نظمي او فساد راځي. لامل به یې څوک وي؟ لامل به یې دغه مسؤل وي چې دا د دوی حقوق نه ورکوي. نو بیا د موږ دپاره پکار ده د هر عمومي مسؤل دپاره چې دغه میکروب علاج بیا دی خپله وکړي. بلخه بیا د اقتصاد ریاست مرستیال منیر احمد زغم د خپلو خبرو پر مهال وویل په روان 1403 هجري شمسي کال کې 18 پروژې د اماراتي بودیجې څخه د 128 میلیون افغانیو په لګښت پلي کړي دي. همداراز 1403 هجري شمسي کال کې د 7.4 میلیارډ افغانیو په ارزښت 70 پروژې د مؤسساتو له لوري د مرکز په ګډون په بېلابېلو ولسوالیو کې پلي کړي چې د ځینو پروژو کارونه یې لا هم جریان لري. د نوموړي په خبره چې د 1404 کال لپاره د 7.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت 70 پروژې په انکشافي پلان کې ورکړل شوې او اقتصاد وزارت یې لیږلي دي. د 7 میلیارډ 441 میلیونه 7,40,102 افغانیو په ارزښت یو بیا پروژې چې 7 سکتورونه دي چې په هر سکتور کې بیا مختلف ریاستونه شامل دي. دغه پلان تکمیل شوی دی چې نن په مجلس کې ورباندې بحث وشو او د اولویت بندي او یا درجه بندي وسوله. د یادونې وړ ده چې د ولایت مقام په مشرۍ او اقتصاد ریاست په سکرټریات د اماراتي او غیر اماراتي ادارو سره د لا ښې همغږۍ په موخه د 1403 هجري شمسي کال 12 انکشافي غونډې ترسره شوې دي چې نن یې وروستۍ غونډه وه.